بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم وإذا سمعوا او کله چې واوري ما هغه کتاب انزل الى الرسول چې نازل کړی شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا وایذا سمعوا کله چې دوی واورېد ما هغه کتاب انزل الى الرسول چې نازل کړی شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ترى اعینهم اینی به سترګې د دوی تفیضو چې بهیږي به من الدمع د ډېرو اوښکو نه ترى اعینهم تبینه سترګې د دوی تفیضو چې بهیږي به من الدمع د اوښکو نه مما د وجې د دې نه عرفو چې دوی پیژند من الحق د حق نه دوی حق لره وپېژن یقولون وای دوی ربنا ای رب زمونږه آمنا موږ ایمان راوړلی فاکتبنا نو موږ ولیکه ما شاهدین د ګواهانو سره یا ما شاهدین گواہی کونکو سرا وما لنا او سوزر دے زمونږ د پاره لا نؤمن چې موږ ایمان نه راوړو بالله په الله تعالی باندې وما جاءنا او هغه چې راغلی موږ ته من الحق د حق نه ونطمع موږ تمه لرو ان يدخلنا چې داخل به کې موږ لره ربنا زمونږ رب مال قوم الصالحین د قوم صالحانو سره نیکانو سره فاصابهم نورک دویتا اللہ تعالی بدلا بما پا دی وجبان قالو چو دوی ویلیو جنات جنتنا تجری چی بیگی با من تحت الانهار دغدلان نهرونا خالدین فیها امیش بی دوی پا دی که ذالک جزاء المحسنین او دا بدل دا نیکو کارو والذین کفرو آخلق چی کفر کرلے وکذبو او دروجن کری دی بیایتنا زمانگ آیاتنا اولائک دا کسان اصحاب الجحیم دا دو زخیان دی یا ایوہ الذین آمنوا مومنان لا تحرمو محراموی طیبات مزدار ما اغسیزنا احل اللہ لکم چلا حلال کرلی ساسر پارا ولا تعتدو او زیادت مکوی ان اللہ بے شک اللہ تعالی چرے لا يحب المعتدین نخو خی زیاتی خوارو ظالمان وکلو خری مما داسنا رزقکم اللہ چلا در کلی تاسو تا حلالا طیبا حلال پاکیزا حلال مزدار واتقوا اللہ ویرگ اللہ تلانا اللذی چاغذات انتم بہی مؤمنون تاسو پیمان راوڑن کیے لا یواخذکم اللہ اللہ ننیسی تاسو باللغو فی ایمانکم باللغو پزل بیہودا قسمون استاسو باللغو بی ارادے فی ایمانکم قسمون استاسو ولیکن یواخذکم لیکن نیسی تاسو بما پاغسبانے عقدتم الایمانا عقدتم الایمان بما پا قسم سرا ولیکن یواخذکم لیکن نیسی تاسو بما پا قسم سرا عقدتم چی کلک قصد کڑی وی تاسو الایمان دا قسم چی کلک اراده کڑی تاسو الایمان دا قسم چی مضبوط تڑلی وی تاسو الایمان قسمونا فکفارتو نکفار داغی اطعام عشرت مساکین خوراک ورکولی دلس مسکنان من اوسط درمیانا گزارے والا ماغا تطعیمون چتاسو خوراک خوروی اہلیکم پخپل کور والو باندے او کسوتم یا جامع ورکولی کپڑے ورکولی او تحریر رقبا یا زادولی دیو مری د غلام ازادول لمری دی سٹ دمری من لم یجد چاچ نموند فسیام ثلاثت ایام نو دری رزی روجی دی ذالک کفارت ایمانکم دا کفارت قسمون استاسو دا اذا حلبتم کل چتاسو قسمونو کئی وحفظو ایمانکم او ساتای قسمون اخپل یا بچ ساتای قسمون اخپل
کذالک دې طریقه باندې یبین الله بیان الله تعالی لکم تاسو ته آیاتی آیاتونه خپل لعلکم تشکرون دې پات چې تاسو قدردان شئ احسان ومنئ یا ایها الذین آمنوا مؤمنانو انما الخمر یقینا شراب والمیسر جواری والانصاب بوتان والازلام غشی رجسنا گناہ دے پلیتی دا من عمل الشیطان د شیطان دا مول ندی فجتنبو د دین ځان بچ کئ لعلکم تفلحون دې پات چې تاسو کامیاب شئ انما یرید الشیطان یقینا اراده کوي شیطان ایو قیا چې پیدا کی بینکم تاسو ترمنځ العداوت دشمنی والبغضاء طرفګنی بغض کینا فی الخمر د شراب د وجه والمیسر د جواری د وجه ويصدکم تاسو منکی عن ذکر الله د الله تعالی د یادګرین نه قران نه وعن الصلاه د مزنا فهل انتم منتهون نو تاسو منکی گئے آیا تاسو منکی دن کیے واطیع الله خبر د الله منای واطیع الرسول خبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم منای واحذروا او یریږئ د خلافنا مخالفت کولنا فإن تولیتم نو تاسو مخواړو فعلم پوشئ انما یقینا علی رسولنا البلاغ المبین زمنګ پر رسول باندې رسول لیخ کارا لیس علی الذین نشته پاکستان باندې امنو چې ایمان راوړل وعمل الصالحات او چې عمل وکړل نیک جناحون گناہ فیما پاغس کې طعمو چې دوی خورلی دي اذا متقوا کله چې دوی یریږي وامنو ایمان را او ایمان راوړي وعمل الصالحات او عمل کړی نیک وعمل الصالحات او عمل کړی نیک سنت برابر ثم اتقوا بیا تقوا اختیار کړه وامنو او ایمان راوړ ثم اتقوا بیا یریدو واحسنوا نیکی وکړه والله الله تعالی چره يحب المحسنین مینا کوي د نیکی کوونکو سره یا ایه الذین آمنو ہے مومنانو لا یبلونکم الله هم امتحان بکی پتا سبحان الله تعالی بشین پیوسی سره من الصید د ښکارنا تنالو چې رسیږي هغه ته ایدیکم لا سنستاسو ورماحکم او نیزه استاسو رماحکم غشی استاسو یا نیزه استاسو لیعلم الله در پاچ ښکارا کې الله تعالی منا غسو کو یخافه چیریږي دغنا بالغیب پیشیشا بيد لیدلونا فمن اعتدى چاچ زیاتیو کو بعد ذالک پس د دینا فلهو عذاب علیم در پا عذاب دے سخو یا ایها الذین آمنوا المؤمنون لا تقتلوا مقتل ويصيد اخکارو وانتم حرم چې تاسو په احرام کې ومن قتل و چاچ قتل کو منکم استاسنا متعمدن قصدن متعمدن د قصدا فجزاء مثلو نپاغو بدله ده مثلو پشان ما د اغه قتل چې قتل کړي دي من النعم د ساروینا يحكم به چې فیصله کوي چې فیصله به کوي پاغه باندې زوا عدل منکم دو انصاف والا منکم استاسنا هدیم بالغ الکعبه هدیم دا هدیه بی بالغ الکعبه چې رسیدلی به کعبه ته رسیدون کی کعبه ته او کفارت او کفارت یا کفاره دا طعام مساکین چې خوراک د غریبانو دی او عدل ذالکا یا برابر د دی سیامن روجی دی لیذوق د پاچ دی اوسکی وبال امری د خپل کار سزا عف الله معافی کړل الله تعالی عما دا سنسلب چې مخکې تیر شو دی ومن عاد چا چې بیا دا جرم کو فینتقم الله منه الله تعالی وتنا بدلا واخلی والله الله تعالی چې عزیز زبردست ذنتقام بدلا غستن کرے احل لكم صید البحر حلال للساسر فارا خکار د دریاب و طعام و خوراک داغو متان دا فیدی دی لکم ساسر فارا للسیارہ او د پار د مسافرو وحرم علیکم او حرام دی پتا سبانی صید البحر خکار د وچه د زنګل ما دم تم حرما چې ترسو پر تاسو په احرام کې واتقوا الله ويرګ الله تعالی الذي چا غزاد ته الیه غتب تحشرون تاسو جمع کړي شي جعل الله الله تعالی ګرځول الله کړل الله تعالی الکعبه کعبه البیت الحرام کور د عزت کور عزت من قیامن
سبب د قیام للناس د خلقو، قیام سبب د قیام د ولاړې د ژوند، سبب د ژوند للناس د خلقو. والشهر الحرام او میاشت عزتمنې، والشهر الحرام او میاشت د عزت، والهدی او قربانی، والقلائد او کونډې والا ساروي، یا والقلائد هغه امیلونو والا ساروي. ذالک دا کارونه لتعلموا دې پاچ تاسو پوه شئ ان الله بشک الله تعالی چره یعلمو پویږي ما پاس باندې په سماوات چې بس مانو کړي او ما پاس باندې فلاد چې بزما کړي. وان الله بكل شيء عليم او الله تعالی پر شی باندې په ذات ته علم پوه شئ ان الله بشک الله تعالی چره شدید العقاب سخذاب ورده. وان الله غفور رحیم او بشک الله تعالی بخون کې مهربان دی. ما علی الرسول نشته پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الا البلاغ مگر رسول لی. والله الله تعالی چې یانو پویږي ما پاس باندې تبدون چې تاسو ښکارا کوي او ما پاس باندې تکتمون چې تاسو پټوي. قل ورته ولا استوی الخبيث ندی برابر ګندا و طیب او پاک. ولو اعجبک اگر چې خوندر کوي تعالی را کثرت الخبيث ډیرواله د پلیتای ډیرواله د ګند شیزو. فتقوا الله ویرګ الله تعالی نه یا اولل الالباب اے دا عقل خاوندانو لعلکم تفلحون دې پچ تاسو کامیاب شئ. یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تسألوا تپوس مکوئ عن اشیاء د داسې سوزونو په باره کې ان تبد لکم که ښکاره کړی شي تاسو ته تسوکم نو خفه به کي تاسو. و ان تسلو او که تاسو سوال کوئ عنها د هغې سیزونو نه حین ینزل القرآن کله چې نازل کړی شي قرآن، کله چې نازلېدلی شي قرآن. حین ینزل القرآن کوم وخت چې نازلولی شي قرآن تبد لکم نو ښکاره به شي تاسو ته جواب د هغې. عفا الله عنها الله تعالی معافي کړله د هغې تپوسونو چې کوم مخکې کړي دي. الله تعالی معافي کړله عنها د هغې تیر شو سوالونه تپوسونه. والله غفور حلیم الله تعالی بخونکی او صبرناک دی. قد سهل قوم یقینا تپوس کړی یو قوم من قبلکم ستاسو نه پخوا ثم اصبحوا بیا شو بها په هغې سره کافرین منکر کافر. ما جعل الله نه دا مقرر کړی الله تعالی من بهیرة بهیره ولا صاحبه او نه صاحبه ولا وسیلة نه وسیله ولا حام او نه حام. بهیره صاحبه وسیله حام نو ما جعل الله ندی مقرر کړی الله تعالی من بهیرة بهیره یعنی غوږ پرې کړی شوی هغه چې غوږ به ولا کټ کو بیا به پرېښوده نو من بهیرة غوږ پرې کړی شوی زناور ولا صاحبة او نه صاحبه یعنی آزاد پرېښودلی شوی څاروی ولا وسیلة او نه پیوسته کړی شوی څاروی ولا حامن او نه ملا ساتونکی ولا حامن او نه ملا ساتونکی. ولكن الذين لیکن کسان کفروا چې کافران دي یفترون دوی تړي جوړي الله په الله تعالی باندې الکذب دروغ واکثرهم زیاد د دوی نه لا یعقلون نه پوهیږي عقل نه لري. واذا قیل لهم کله چې ویل شي دوی ته تعالوا راشئ الی ما هغه کتاب طرف ته انزل الله چې الله تعالی را لېږلی ویل الرسول او رسول الله صلی الله علیه وسلم او پیغمبر طرف ته راشئ. قالو دی وی حسبنا کافی دی زمونږ دپاره ما هغه دین هغه طریقه وجدنا علی چې مونږ موندلي په هغې باندې آباءنا خپل پلار نیکه. اولو کان آباؤهم ای ارمان دی چې پلاران د دوی لا یعلمون شیئا اس باندې نه پوهېدل ولا یهتدون او نه په سمه لارو. اولو کان آباهم آیا اگر که وو آباهم پلاران د دوی لا یعلمون چې نه پوهېدل شیئن په هیڅ یو څیز باندې ولا یهتدون او نه لاره موندونکي وو یعنې بیا ورپسې هم روان دي. یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو علیکم لازم دی په تاسو باندې انفسکم د خپل ځان بچاو د خپل ځان ساتنه
لازم دی پتاسو انفسکم فکر د خپل ځان فکر وکړئ. لا یضرکم ضرر نشي رسولی تاسو ته من هغه څوک ضل چې ګمراه شوی دی اذا اهتدیتم کله چې تاسو په هدایت باندې تاسو ته ضرر نشي درکولی من هغه څوک ضل چې ګمراه شوی دی اذا اهتدیتم کله چې هدایت وموندله تاسو الی الله الله طرف ته مرجعکم ستاسو واپس جميعا د ټولو فینبئکم نو الله تعالی تاسو خبر کی بما پاس باندې کنتم تعملون چې تاسو عمل کوو. یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو شهادت بینکم گواہی په میانس تاسو کې اذا حضر کله چراشی احدکم الموت یو تن تستاسو نه الموت مرگ. شهادت بینکم گواہی په میانس تاسو کې اذا حضر کله چرا نزدې شي احدکم الموت یو تن تاسو ته الموت مرگ حین الوصیتو په وخت د وصیت کولو کې اسنان دو کسان زوا عدل انصاف والا منکم ستاسونا او آخران یا نور دو کسا من غیرکم ستاسونا علاوه یعنی کافرانونا ان انتم کئی تاسو ضربتم چه سفر کوئی فی الارض پزما کے فاصابتکم نورسی گی تاسو تا مصیبت الموت د مرگ تحویسونوما نیسار بکی تاسو دا دوارا من بعد الصلاة پس د منز د مازیگرنا فیقسمان بالله نو دی با قسمونو کی بالله تعالی باندې ان ارتبتم کشک کوي تاسو ان ارتبتم کشک کوي تاسو لا نشتری وای بچی لا نشتری منگا ناخلو به پدې سرا سمنن پیسې بدلا مال ولو کان ذا قربا اگر کوي دا ذا قربا خپلوان ولو کان ذا قربا اگر کوي دا چاله چې قسم خوړل شي ذا قربا خپلوان کشکو کړه تاسو لا نشری نه باخلو پد پیسې به پدې باندې سمان پیسې ولو کان ذا قربا اگر کوي نسبی خپلوان ولا نکتم شهادتن ان پټو منګه گواہی د الله تعالی شهادت الله نه پټو منګه گواہی د الله تعالی ان اذل من الاسمین یقینا موږ په دغه ټیم کې شو د ګناګارانو نه فین عسرا پس که خبر شو علا انهما فین عسرا نو که خبرداري شو علا انهما استحقا چې دوی کړی دی اسمن دا ګناه استحقا اسمن چې دوی کړی دی دا ګناه علا انهما په دې چې یقینا انهما دا دواړه استحقا مستحق شو اسمن د ګناه دی ان په دروغه قسم کولو باندې چې دوی قسم وکړو انهما استحقا یقینا دا دواړه مستحق شو اسمن د ګناه فاخران نور دو کسان یقومان یبدریگی مقامهما پزید دوی من الذین دا اغا کسان استحق علیهم چی ثابت شوی دے حق دا غوی استحق علیهم چی ثابت شوی دے حق دا غوی دا پارا الاولیان چی نزدی دی دا دوارا دی ملیتا فآخران نور با یقومان یبدریگی مقامه پزید دوی من الذین دا آغا کسانونا استحق علیم الاولیان چی زای شوی دے حق استحق علیم یو معنی دارا چی ثابت شوی دے د دوی دا پارا حق یا بلا معنی استحق علیم چی زای شوی دے حق الاولیان چی دوی نزدی دی مڑیتا فیقسمان بالله نو قسمونو کی بالله تعالی باندې لشهادتنا چې زمونږه گواہی حق کو ډیر زیاته حقدار ده من شهادتهما دا غوی د گواهینا
وما اعتدینا او منګه زیات نه دې کړې ان یقینا موږ به اذن په دا ټیم کې لمن الظالمین خامخا د ظالمان نه یو فیقسمان بالله نو قسمونه به وکي دواړه په الله تعالی باندې لشهادتنا چې خامخا زمونږ گواہی احق کو ډیر رښتینی ده ډیر لایق ده من شهادتهما د گواہی د دوینا وما تدینا او موږ زیاتې نه دی کړې ان یقینا موږ به اذن په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخا د ظالمان نه یو ذالک دا کار ادنا ډیر نږدې دی ان یاتو دې خبرې ته یاتو چې راتلل به کوي بشهادت دوی په گواهی سره چې دوی به راتلل کوي بشهادت په گواهی سره علا وجهها په صحیح طریقه باندې ذالک دا خبره ادنا نږدې ده ان یاتو دې ته چې دوی به ادا وکي راتلل به وکړي بشهادت گواهی ته علا وجهها په صحیح طریقې سره او یخافو یا دو به یریږي ان ترد ایمان چې واپس بشي قسمونه او یخافو یا د وجه د یری د الله تعالی نه دوی به ویریږي او یخافو یا به ویریږي ان ترد چې واپس بشي ایمان قسمونه د دوی بعد ایمانهم پس د قسمونه د دوی نه واتقوا الله ویریږي الله تعالی نه واسمعوا واورئ والله الله تعالی چې لا يهدي القوم الفاسقين هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته یوم یجمع الله الرسل کله بچې جمع کی الله تعالی الرسل پیغمبران فیقولون ورته به وایي ماذا اجبتم چې څه جواب ملو شی تاسو ته څه جواب درکړی شی تاسو ته قالو دوی وایي لا علم لنا نشته اس علم زمونږ د پاره انک انت علام الغیوب یقینا ته سره پویدونکې په پټو باندې اذ قال الله کله چې اوې الله تعالی یا عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم اذکر نعمتی یاد کا زما نعمت علیک چکړ میں پتا باندې والا والدتک او ستا په مور باندې اذ ایتو کا کله چې می ته مضبوط کړي کله چې می امداد وکستا بروح القدس پر روح پاک سره تکلم الناس خبرې بده کولې د خلکو سره فلمه په زانګو کې وکهرنا په پوخ عمر کې وایز علمتک الکتاب او کله چې می او خود تا ته کتاب والحکمت او د عقل خبرې د پوهې خبرې د دین والتورات او تورات والانجیل او انجیل واستخلقوا او کله چې تا جوړو مینتوین د خټینا که هيئت الطير بشان شکل لمارغو بیزنی زما پوکم باندې فتنفخو نو پوکې بدیو کو فیها پاغه کې فتکون نشبا طیران مارغو بیزنی زما پوکم باندې وتبرئ الاکمها او جوړول بده الاکمها اغه زیړاندو پیدا شي وړاندو والا برسا او برګی مرز والا بیزنی زما پوکم باندې و استخرج الموتى او کله بچ دی راو باسل الموتا مړی بیزنی زما پوکمانه ویس کففت بنی اسرائیل او کله چې ما من کړه بنی اسرائیل عن کستانا اس جیتم کله چې تدوی تراله بالبینات پخکارا درایل سره فقال الذين نویا کسانو کفر چې کافرانو منهم د دوینا ان هاذا نددا الا سحر مبین مگر جادو د ښکارا سرغن وایذ اوحیت الى الحواریین او کله چې ما پزړه کې واچولو الى الحواریین اغسپین روبوتا حواریین د عیسی علی السلام مرګری الى الحواریین اغسپین روبوتا ام مخلصین مرګرو ته حواریین ان امنو چې ایمان نوړای اس اوهیتو کچ میں الهام کو ان پزړه کې می واچول دا خبره الى الحواریین حواریین ته سپین روبوتا ان امنو به چې ایمان نوړای په ما باندې و برسولی ازما پر رسول باندې قالو دوی آمنا من ایمان نوړل وشهد او گواشاتو بأننا مسلمون چې یقینا منګه منون کیو من مسلمانان یو اذ قال الحواریون کله چې هغه حواریینو هغه سپین روبوي یا عیسی علیہ السلام ابن مریم زوی د مریم هل یستطیع ربک آیا طاقت لري ستارب ای ينزل علینا مائدتن چراولیږي علینا منتا په موږ باندې نازل کی مائدتن
خوانچا خوراک من السماء د اسمان نه. قال اتقوا الله، قالوا عیسی علیہ السلام اتقوا الله، الله نه ویریږئ ان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان. قالوا دوی وی نريد مونږه اراده کوو مونږه غواړو ان ناکل چې مونږه وخورو منها داغینا وتطمئن قلوبنا او تسلیو شي د زړونو زمونږه او مطمئن شي زمونږه زړونه. ونعلم او پوه بشو ان قد صدقتنا چې یقینا تا زمونږ سره رښتینې کړه خبره، تا مونږ ته رښتیا ویلي. ونکون علیها من الشاهدین او مونږ شو پاغې باندې گواہی کوونکي. قال عیسی ابن مریم او عیسی زوی د مریم اللهم ای الله ربنا رب زمنگا انزل علینا نازل کا په منګ باندې مائدتن خوانچا دسترخوان خوراک من السماء د اسمان نا تکونو چشی لنا زمنګ د پر عیدن اختر خوشحالی لاولنا د مخکنو واخرنا او درستنو د پارا و آیت منکا او نخشی استاد طرفنا ورزقنا رزق را کمن تو انت خیر الرازقین او تخر رزق ورکونکې. قال الله والله تعالی وی انی منزلوا یقینا زنازلون کما د خوراک لرا علیکم بتا سبانی فمن یکفر نچا جو کفر کو بعد منکم رستستا سنا فانی اعذبه نذب ولا عذاب ورکم عذاب انداس عذاب لا اعذبه چې عذاب من دې ورکړي داس عذاب لا اعذبه حدن چې عذاب من دې ورکړي اچاتا من العالمین د مخلوقاتنا. فإني أعذبه یقینا زباغت عذاب ورکم عذاب انداز عذاب لا أعذبه چې عذاب بنور کوم احدن داس عذاب اچاتا من العالمین د مخلوقاتنا. اذ قال الله کله چوي الله تعالی یا عیسی ابن مریم عیسی زوی د مریم انت قلت للناس آیا تا ویلی خلقتا اتخذونی چې ما جوړ کای و امی او زمامور الہین خدایان دو خدایان من دون الله بيد الله نه. قال عیسی علیہ السلام وی سبحانک پاکی د خدای تعالی را ما یکون لی ندی مناسب زما د پاره ان اقول چې زوام ما لیس لی بحق دا سه خبره چې غنوی زما د پاره مناسب چې ندی زما د پاره حق. ان كنت قلت کچری ما ویلی وی فقد علمتا نتپه پویږي نتپه خبره تعلم ته پویږي ما پاس باندې فی نفس چې زما پزړه کړي ولا عالم او زنه پویږي ما پاس باندې فی نفس چې استاپو زړه کړي استاپو خبر زنه پویږي. انک انت علام الغیوب یقینا ته پویږي په پټو خبر باندې. ما قلت لهم ما دوی تنی دی ویلی الا ما مگر اغس امرتنی چتا ما ته حکم کړل. ما قلت لهم ما ندی ویلی لهم دویتا الا ما مگر اغه می ورته ویلی امرتنی چتا ما ته حکم کړل به پاره سره ان عبد الله چې بندگی وکړه د الله تعالی ربي چې رب زما دی او ربکم او رب تاسو لري وکنت علیهم او زوم په دی باندې شهیدن گوا ما شهیدن خبر ما دمت فیهم چې ترسو پوری زوم په دوی کې. فلما توفیتنی نو هر کله چې زری پور تکړم زری پورا واغستم. فلما توفیتنی هر کله چې پورا واغستم تا ز كنت انت الرقیبا نو تو خاص ساتون کې علیهم په دوی باندې. كنت انت الرقیب نو وی ته خبردار علیهم په دوی باندې وانت علی کل شیء شهید او ته پر یو څه باندې خبردارې. ان تعذبهم کتا عذاب ورکې دوی ته فانهم عبادک یقینا داستا بندی ګاندی و ان تغفر لهم او کته معافی کوي دوی ته فانک انت العزیز الحکیم یقینا انت زبردست او حکمت والا ذات. قال الله او الله تعالی هذا یوم دا روز دا یوم ينفع الصادقین چې نفع باور کی رشتونو تا صدقوم رشتیا د دوی لهم دوی لپاره جناتون باغونه دي تجری چې بهږي با من تحتها الانهار د غدلان نهرونه خالدین فیها همیشه به دوی په دې کې ابدا همیشه رضی الله عنهم الله تعالی راضی دی خوشاله دی د دوی نه ورزو عنه او دوی خوشاله دي د الله نه. ذالک الفوز العظیم دا لویه کامیابی ده. لله حاز الله تعالی پر ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو ولا دیو د زمکه و ما د اغصفیه نه چپدی کړي او هو علی کل شیء
قدیر او دا الله تعالی پر شی باندې قادر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله الذی ټول صفاتونه د خدای توب اغزاد د پاره دی. الذي چې غزات خلق السماوات چې پیدا کړل اسمانونه والارض او زمکا وجعل الظلمات پیدا کړل تیارې والنور او رڼا ثم الذين بیا کسان کفر چې کافران دي چې کفر کړل بربهم د خپل رب سره یادلون برابر جوړي خلق برابرۍ. هو الذي الله تعالی ذات ته خلقکم چې تاسو پیدا کړی من توین د خاورنا ثم قضا بیا فیصله کړل اجرن دیوی نیټه بیا مقرر کړل نیټه واجل مسمن او نیټه مقرر عنده د الله سکا ثم انتم تمترون بیا تاسو جګړه کوي. وهو الله او اغه الله تعالی چې فی السماوات پسمانو کړي او فی الارض او پسمان کړي یعلم الله تعالی پویږي سرکم په پټو تاسو او جهرکم او په ښکار تاسو ويعلم الله پویږي ما پاسوانی تکسبون چې تاسو کوي وما تاتیهم او نرازی دویتا من آیتن یونخا من آیت ربهم د نخو د رب د دوینا الا کانو مگر دوی دا الا کانو ونها مگر دوی دا غینا مورزین مخ اڑون کری یا غفلت کون کری الا کانو مگر دوی وو عنها دا غینا مورزین مخ اڑون کی اعراض کون کی. فقط کذبوا یقینا دوی دروغجنو گنلو بالحق حق لرا لما جاءهم هر کل چراغ دوی تا فسوف یتیم نظر دے چرا بشی دوی تا انباو خبرنا خبر ما د اغی عذاب کانو چیو دوی بیهی داغی پوری یستازیون چو ٹوکی ور پوری کولے. علم یرائی دو نگوری دوی نوینی کما حلقنا سمر منگا حلاک کرلی من قبل پخواد دوینا من قرنن پیڑونا د خلقنا مکناهم چې موږ دوی آباد کړیو فی الارض بزما کې مالم نو مکل لکم دومره چې موږ نه دی آباد کړی تاسو لا مکناهم موږ دوی له ځای ور کړیو آباد کړیو فی الارض بزما کې مالم نو مکل لکم هغه چې ځای نه دی در کړی موږ تاسو ته ورسلنا السما اور علی گلیو موږ باران علیم په دوی باندې مدران پر لپسې په شبو شبو وجعلنا الانهار او ګرځولی مونږه انهار نهرونه تجری چې بيدبا من تحتهم د دوی په خوا کې فهلكناهم نو مونږ دوی هلاک کړو بذنوبهم د دوی د ګناونو د وجې وانشأنا من بعد مونږ پیدا کړو رسو دوینا قرنن پیړی آخرین نورې بل پیړی نور خلق. ولو نزلنا عليك كتابا او کراولی ګمنګا عليك بتابانی کتابن کتاب فی قرطاسن پا کاغذ کے فلمسو ندورت اللہ سو لگئی بی ایدیہم فلمسو ندورت او لگئی اغیتا بی ایدیہم پا خپل اللہ سنو فلمسوه بی ایدیہم او دوی لگولی وی دوی مسکڑی وی پلا سنو خپلو فلمسوه دو لگولی وی اغا کتاب تا بی ایدیہم پلا سنو خپلو بانے. لقال الذين نؤبوا خامخا کسان کفر چ کافران دی ان هذا نردا الا سحر مبين مگر جادو د اخکارا وقالوا وایدی لولا انزل عليه ول نشرات له ول نازل نکړې شو عليه د پیغمبر تا ملکون ملائک ولو انزلنا ملکن او کچری منګل نازل کړو ملکن ملائکه فرشتہ لقضي الامر نو فیصله با کړی شی و ثم لا ينظرون بیا ودوی ته مهلت ور نکړیش. ولو انزلنا او کوم نازل کړو ملکن ملائک لقضی خامخا فیصله به وشي الامر د کار د دوی ثم لا ينظرون بیا به دوی ته مهلت نشي ورکړي. ولو جعلناه ملکن کچرته ګرځولې وي موږ دا رسول ملکن ملائکو فرشتہ لجعلناه خامها ګرځولې به موږ هغه لره رجلن په شکل د سړی. ولو جعلناه ملکن کچرته ګرځولې موږ دا رسول ملکن ملائکه لجعلناه نو خامها ګرځولې به موږ دغه ملائکه لره رجلن
سړی په شکل د سړی کې. وللبسنا علیهم او خامخا ګډ وډوالی به راوستی و مونږ علیهم په دوی باندې. وللبسنا مونږ به خامخا ګډ وډ کړي وو علیهم په دوی باندې ما یلبسون هغه چې اوس دوی پکې ځان ګډ وډوي. وللبسنا او خامخا مونږ به ګډ وډوالی راوستی و ګډ وډ کړي وو په دوی باندې ما هغه څه چې یلبسون چې اوس دوی په ځان ګډ وډوالی راولي. ما یلبسون هغه چې دوی پکې شک کوي. ولقد استهزئ برسل یقینا ټوکې کړی شوي دي برسل د پیغمبرانو سره من قبل کستانه پوخا فحاق بالذین نو راګیر کړه کسانو لا سخیرو منهم چې ټوکې کړی وي منهم د دوی نه ما هغه عذاب کانو به چې دوی د هغې پورې استهزئون چې ټوکې کولې. قل ورته وایه سیرو ګرځئ فی الارض په ځما کې لاړ شئ په ځما کې ثم انظر بیا وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین څنګه شو انجام د دروغجنو کوونکو. قل وایه لمن د چا لپاره دي ما هغه څیزونه فی السماوات چې په اسمانونو کې والارض او په ځمکه کې. قل ورته وایه لله صرف یو د الله تعالی لپاره دي. کتبه لازم کړی دی علی نفسه په خپل ځان باندې الرحمت رحمت کول لا یجمعنکم خامخا تاسو به جمع کی الی یوم القیامت روز د قیامت ته لا ریبه چې هیڅ شک نشته فی پای کې الذین کم خلق چې خسروا انفسهم په نقصان کې چول خپل ځانونه وهم لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. الذین کسان خسروا انفسهم چې په تاوان کې چول خپل نفسونه فهم لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي. وله او خاص دی الله تعالی لپاره ما غسدونه دي سکنه فی الليل چې آرام نیسي د شپې والنهار دروازه وهو السمیع العلیم او د الله تعالی په هر یو څه باندې السمیع اوریدونکی علیم په ذات ته. قل ورته وایه غیر الله آیا بید الله تعالی اتخذ ز جوړ کومونی سم ولین دوست مددگار فاطر السماوات چې پیدا کونکي د اسمانونو دی والارض او د ځمکې وهو یطعم هغه خوراک ورکوي ولا یطعم هغه خوراک نشي ورکولی. قل ورته وایه انی امرت یقینا ما ته حکم کړی شوی دی ان اکون جزشم اول من اول د هغه چانه اسلمه چې تابعدار دي ولا تکونن من المشرکین او تمکیږه د مشرکانو نه. قل ورته وایه انی اخاف یقینا زه یریږم ان عصیت ربي کچرې زه نافرماني وکم د خپل رب عذاب یوم عظیم د عذاب دروازې لوی نه. من یصرف عنه څوک چې واړولی شو دغه عذاب نه یوم الدین په دا ورځ باندې فقد رحمه یقینا هغه باندې رحم وکړو فقد رحمانو په هغه باندې رحم وکړو. وذلک الفوز المبین او دا ښکاره کامیابي ده. ویمسسک الله بضر او که ورسوي تا ته الله تعالی تکلیف فلا کاشف له نشته لرې کوونکی د دې تکلیف دپاره الا هو بید الله تعالی نه الا هو مګر صاحب هغه دی. ویمسسک بخیر او که ورسوي تا ته خیر وهو على كل شيء قدير الله تعالی پر شی باندې قدرت ولري. وهو القاهر او دغه الله تعالی القاهر زورور دی فوق عبادی په خپلو بندګانو باندې وهو الحکیم الخبیر او د الله تعالی حکمتونه والے خبردار دی. قل ورته وایه ایو شیء کوم یو شیز لوی دی اکبر شهادتن په گواهی کې. قل ورته وایه ایو شیء کوم یو شیز کوم شی اکبر ډیر لوی دی شهادتن په گواهی کې. قل ورته وایه الله الله د الله گواهی ټول نه لوی ده. قل الله وایه چې الله شهیدن شاهد دی شهیدن خبر دی گواه دی بیني زما په منځ کې او بینکم او ستاسو ترمنځ ووهیا او ما ته رالیږلی شوی دی ووهی الی او رالیږلی شوی دی ما ته هذا القرآن دا قرآن لانذرکم دې لپاره چې زه ویرم تاسو به په دې سره ومن او هغه څوک بلغ چې دا قرآن ورته ورسېده. انکم یقینا تاسو لتشهدون تاسو شاهدی کوئ تاسو گواهی کوئ ان مع الله چې یقینا شته د الله تعالی سره الهتن نور خدایان الهتن اخرى نور خدایان ان مع الله الهتن اخرى چې یقینا شته د الله تعالی سره نور خدایان. قل ورته وایه لا اشهد زه گواهی نه کوم. قل ورته وایه انما هو اله واحد یقینا دغه الله تعالی چې اله حاجت روا دی واحد یو حاجتونه پوره کوونکی دی حقدار د بندګۍ دی. و اننی یقینا زه بریون جدا یم بیزار یم بایکاټ مې دی مما داسنا تشرکون چې تاسو شریکان جوړوئ د الله تعالی پورې. الذین کسان آتیناهم الکتاب چې موږ ورته کتاب ورکړلی یعرفونه پیژني دلره
دا پیغمبر پیجنی کما یعرفون ابناءهم لکه څنګه چې پیجنی خپل ځامن الذين خسروا هغه کسان چې خسروا انفسهم چې په نقصان کې چولي خپل نفسونه وهم لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي ومن ازلم سوک ته ډېر غټ ظالم ممن دا چانه افترا علی الله چې جوړ کړ په الله تعالی باندې کذبن دروغ او کذب یای دروغجن کړه بیاتی آیاتونه داغو انه یقینا لا یفلح الظالمون ناکامیابی کې ظالمان و یوم نحشرهم جميعا او په کومه ورځ چې موږ به جمع کو جميعا دا ټول ثم نقول بیا موږ وایو للذین کسان ته اشرکو چې شرک کړل مشرکان اين شرکاؤکم چرته دی هغه شریکان تاسو خدایان تاسو الذین اغا کنتم تزمون چې تاسو به داوا کوله د خدای توب دا وای کنتم تزعمون چې تاسو په د خدای توب ګمان کو ثم لم تكن فتنتم بیا بنی باند دوی بیا بنی جواب دوی الا ان مگر دا خبره قالو دوی بوي والله قسم دې په الله تعالی باندې ربنا چې زمونږ رب دې ما كنا مشرکین نو مونږه مشرکان انظروا ګور کیف کذبوا سرنګ دوی دروغ تړي علی انفسهم په خپل ځان باندې دروغ وي په خپل ځان باندې وذلانهم او رک بشد دوینا ما اغه دروغ کانو یفترون چې دوی جوړول ومنهم او زید دون مناغ سوکتی یستمع الیک چې غوګ دی تا تا وجعلنا مونږه ګرځولې علا قلوبهم دوی په زړه باندې اکنتن پردې ان يفقهوه چې په نشي په دې قران باندې وفي اذان دوی په غوګونو باندې دوی په غوګونو کې وقرن درنواله دې بوج دې و ان يروا او کچ دوی ویني کل آیت هر قسم دلیل لا یؤمنو بها دوی ایمان نه لري په باندې حتا تر دې پرې ځا جاءو کا چې دوی راشي تاسو کا یجادلونک جګړه کوي تاسو را یقول الذين ويا کسان کفر چې کافران دي ان هاذا نه دا الا ساطر الاولین مگر کسی د پخوانو دي وهم او دوی ينهون عنه او دوی خلق منی کوي عنه دی قران نه یا دی پیغمبر نه وینئون عنه فخپلم تختید دینا ويهلكون او دوی نه هلاکوي الا ان پس مگر خپل ځان نه هلاکي وما يشرون او دوی نه پويږي ولو ترى او کچری توینه اذ وقفوا کله چې دوی به ودرولې شي علی النار پور باندې وقالو دوی به یا لیتنا هاي ارمان دې زمونږ د پاره نورد چې موږ واپس کړی شو ولا نو کذب بیات ربنا ما موږ به دروغجن نکړو آیاتونه د خپل رب ونکون موږ بشو من المؤمنین د مؤمنانو نه بل بدالم بلکې حقار شوی دوی ته ما اغشه کانو یخفون چې دوی پټولو من قبل پخوانا ولو ردو که دوی واپس کړی شي لعادو دو بیا خامخا واپس کیږي لما هغه کارونو ته نهو عنه چې دوی ته منع کړی شوي دي ولو ردو او که دوی واپس کړی شي دنیا ته لعادو دو بیا خامخا واپس کیږي لما هغه کارونو ته نهو عنه چې دوی ته منع کړی شوي دي وانهم لکاذبون یقینا دوی دروغجن دي دروغ وای وقالوا وای ان هي الا حیاتنا الدنیا ان هي ندی دا جون الا حیاتنا دنیا مگر ژوند دنیا ده وما نحنو بمبوسین او نی مونږه پورته کړی شي دوباره وما نحنو بمبوسین او نی مونږه دوباره را پورته کړی شي ولو ترى او کچریت ویني اذ وقفو کله چې دوی به درولې شي علی ربهم خپل رب ته قال الله ورته الیس هذا بالحق ان دې دا جون حق قالوا دوی وای بلا ولنا وربنا قسم دې زون پر ربانی قال الله بوي فذوقوا العذاب وسك عذاب بما كنتم تكفرون زکه چې تاسو کفر کو قد خسر الذين يكنن پتاوان کې پریوتلیا کسان کذبوا بلقاء الله چې دروغجن غنل ملاقات د الله تعالی حتا تر دې پورې ذات جاءتم کل چرا شدویتا اساتو قیامت بغتتن ناصافا قالوا دی بو یا حسرتنا حیرمان دے زمونږ د پاره علامه پاغه نقصان باندې فرتنا چې موږ نقصان کړل په خپل حق کې فيها په دې قیامت کې علامه فرتنا یا حسرتنا هي افسوس دې زمونږ د پاره علامه په هغه فرتنا چې موږ کوتای کړل نقصان کړل فيها دې قیامت په باره کې وهم او دیبا يحملون پورته کوي او چې تیبا او زارو خپل بوجونه علا زورین په خپل شاګانو باندې الا خبر شي خبردار ساډ ډیر ناکار دی
ما یزرون هغه چې دوی بوج اوچتای یزرون بوج د دوی بوج چې پورته کوي اوچتای او مل حیات الدنیا نه ده دا ژوند نږدې د دنیا الا لعب وله مگر لوبي دي ولهون او د زړه خوشحالي ده لعب مشغولا ده ولهون او ټوکی دي ولد دار الاخره خامخا کور د اخرت چره خیرون بهتر دی للذین کسان د پر یتقون چې متقیان دي افلا تعقلون غایت تاسو نه پوهیږئ عقل کار نه اخلئ قد نعلم یقینا منګه پوهیږو انه چې یقینا لا يحزنك الذي خامخا خپکی تعالی را الذي اغسیز اغه خبره یقولون چې دا کافری وای فانهم یقینا دوی لا یکذبونک دوی دروغجن نه غنی تعالی را ولکن الظالمین لیکن ظالمان چې بیاات الله پیاتون د الله تعالی سره یجدون انکار کوي یا د آیاتونو د الله تعالی انکار کوي ولقد كذبت رسل یقینا كذبت دروغجن کړي شوی دي رسولن ډېر پیغمبران من قبل کستانه بخوا فصبرون دوی صبر کړي علامه پاسبانه کذبو چې دروغجن کړي شوی او اوزو او تکلیف ورته رسول شوی حتی تر دې پورې اتا هم چراغلو دي تنصر زمنګ امداد ولا مبدل لکلمات الله او نشته بدلون کې د حکمونو د الله تعالی ولقد جاءك يقينا راغلتا من نبي المرسلين د کیسو د پیغمبرانو نه د واقعیاتو د پیغمبرانو نه وان کان کبر علیک او کو غمیږي پتا باندې ک ګران دی پتا باندې وان کان کبر او که چته ګران وی علیک پتا باندې اعراضم مخ اړول دوی فینستطاعتا نو کته طاقت لري ان تبتغي چې طلب کې اولټای نفقن یو سورنګ یو سوره فلر دے پزما کے او سلمن یا پوڑای اندر پایا فسما اسمان تا فتاتیهم چې تراوړې دوی ته بیاتین یو نخا دا طاقت لري ان تبتغي نفقن چې ته سورنګ ولټای یو ګورا فلر دے پزما کې یو غار یو سوره او سلمن یا اندر پایا پوڑای فسما اسمان طرف تا چوخیږي فتاتیهم او راوړې دوی ته بیاتین یو نخا ولو شاء الله کچره الله تعالی غوښتو لجمعهم علی الهدى نجمع بکی دوی لپاره په هدایت باندې فلا تکونن تمکیگا من الجاهلین د ناپوانا انما یستجیب الذین یقینا خبر منیا کسان یسمون چوری والموتى او دا کافر اول موتا او دا کافر پشان د مړو دی یبعثهم الله تعالی دوی راپورته کی ثم الیه بیا ودی الله طرف ته یرجون دوی واپس کړی شي والموتى او دا کافران چې دوی الموتا پشان د مړو دي یبسم الله راپور دبک الله تعالی دا مړي ثم الیه بیا ود الله تعالی طرف ته یرجون دوی واپس کولی شي وقالوا وایدی لولا نزل ولنشی نازل دل علی پر پیغمبر باندې آیت یو نخا من ربی طرف د الله نه قل وتوا ان الله بیشک الله تعالی چې قادر دی علی ان په خبر باندې ينزل چې نازل کی آیت نخا ولكن اکثرهم لا علم لیکن ډیر دوی نه پوهیږي وما من دابه او نشته اس قسمه زنده سر فی الارض فزما کې ولا طير او نه مرغی یطیرو چې الذی بجناحی په خپل وزر سره خپل څنګهونو وزر سره الا امثال مگر ډلی دي امثالکم استاسو رنگه الا مگر امتون دي خلق تی ډلی دي امثالکم استاسو بشان ما فرتنا منګ نه دي پریخي فل کتاب په کتاب کې من شین حصے اوسیز ما فرتنا منګه کمه نه کړي پریخي نه دي فل کتاب په کتاب کې من شین حصے اوسیز ثم الى ربهم بیا بده خپل رب طرف ته یو شرون ورجمع کړي شي والذین کسان کذبوا چې دروژنې غړلې بیاتنا زمونږه سمون کان دي او بکون ګونګیان دي فی الظلمات پتیرو کې دي من یشاء الله چاله چې اراده وکي الله تعالی یذلله گمراه کی اغلرا ومن یشاء او د چاله پاچ اراده وکي رضای شي یجلهو روان کی اغلرا او ګرځي اغلرا علی صراط مستقیم پلار برابر باندې قل ورتوا ارایتکم خبر راکای ماتا ان اتاکم کچراشی تاسو عذاب الله عذاب الله تعالی او اتتکم ساعت یراشی قیامت تاسو ته غیر الله ای بيد الله تعالی تدون تاسو برابر ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی بل ایاه تدون بلکې خاص الله رب بلای تاسو بلکې خاص اغتا
خاص الله ته تدعون اوازونه کوي تاسو فیکشفو نغدری کوي ما غسو تدعون الی چې تاسو ورته اوازونه کوي ان شاء چرې غواړي وطن سره او تاسو پریدای یې راوي ما هغه خدایان تشریکون چې تاسو ور پوره شریکان ګرځوي ولقد ارسلنا الى من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد ارسلنا كنن منغل يغليو الى من هاردالو طرفتا امتونو طرفتا من قبلك استان پخا پیغمبرانم لګلیو فاخذناه نمنګ غوینولو بالبصای پسختو سرا والذرای په مرزونو سرا لعلهم يتضرعون دیر پاچ دوی اجزیو کی فلولا اذ نولنا اذ جاءهم کله چراغ دوی ته باسنا زمنګ عذاب تضرع اجزیو نکړه دا تضرع لفظ مخکې فلولا سره لګي نصر کړي فلولا تضرع اذ جاءهم باسنا فلولا تضرعوا نولی اجزیو نکړه دوی اذ جاءهم باسنا هر کله چراغ دوی ته زمنګ عذاب یا اذ جاءهم بأسنا دا مخکی وایا او دا فلولا تضرعوا دا رستو ندا سوی اذ جاءهم هر کل چراغ دوی تا باسنا زمنګ عذاب فلولا تضرعوا دوی ولی جزیو نکړه ولکن قصد قلوبهم لیکن سخت شوی زړه د دوی وزین لهم الشیطان خستکړو دوی ته شیطان ما کانوا یعملون اغه عمل چې دوی کو فلما نسو ما ذکروا به نور کله چې دوی ير کړو فلما نسو هر کله چې دوی ير کو ما اغسیز ذکروا به چې نصیحت ورته کې دې شو ذکروا به چې دوی ته نصیحت ورکړې شو بی پاغه سرا فتحنا نمنګه کولا او کړهلې په دې باندې ابواب کل شیء دروازه د هر یو چیز حتا اذا فرحو تر دې پوچو دوی خوشاله شو بما پاس باندې او تو چدو تور کړی شو اخذنا مونږ دوی نو لبغتتن ناصافا فاذا هم مبلسون نو دوی ناصافا په د وخت کې نا امیده په دې باندې مونږ کولاو کړی دروازې د هر یو چیز ابواب کل شی حتی تر دې پورې اضافه لري چې دو خوشاله شو بما پاس باندې او تو جو ته ورکړی شو اخذنا مونږ دونیولو بغتتن ناصافا فاذا هم مبلسون دوی په دا ټیم کې نا امیده فقطع نو کټ کړی شوی دابر القوم الذین جرړې د هغه قوم چې ظالمانو قطع کټ کړی شوی پرې کړی شوی دابر القوم الذین ظلموا جرړې د هغه قوم چې ظالمانو والحمدلله ټول صفاتونه یک یو الله د پاره دی د خدای توب رب العالمین چې پالون کې د مخلوقات دی قل ارایتم وا چې ګورای نه سوچم نه کړی یا ورته وا ارایتم خبر را کایما تا ان متوجه شي ان خذ الله کله تعالی واخلی سمکم غوګنستاسو وابصارکم استرګستاسو وختم علی قلوبکم بندیز لګستاسو بزرونو باندې من الہ غیر الله سوک دے بل سوک خدای د الله تعالی علاوه من الہ سوک دے حاجت روا حاجتونه پورا کون کې غیر الله بيد الله نه یاتیکم به چراوړي داسې زونه تاسو ته انظروا غرا کیف نصرف الآیات څنګه موږ بیانو الآیات آیاتنا دلیلنا ثم هم بیادو یصدفون واپس کیږي قل ورته ارایتکم وګورئ خبر را کای ماتا رایتکم خبر را کای ان اتاکم عذاب الله چې راشي عذاب د الله تعالی پتا سبانی بغتتن ناصافا او جهرتن یا سرگن هل یهلک الا القوم الظالمون نبه هلاکیږي مگر قوم ظالمان
وما نرسل مرسلین او نلیگو منگا پیغمبران الا مبشرین مگر زیر ورکون کی و منذرین او یر ورکون کی فمن آمنو چاچی ایمان راوڑ وصلها او عمل نیک کو فلا خوف علیہم نشب یر پدویبانے ولا هم یحزنون او نبدوی غم جنشی والذین حکم خلق چے کذبو دروغجن کوي بیاتنا زمون آیاتنا یمسهم العذاب او برسیږي دوی ته عذاب بما کانوا په دی وجه باندې چې دوی یفسقون چې نافرمانی کوله. قل ورته ویلا اقول لكم زتا ستنوام عندي چشته زما سرا خزائن الله خزانه د الله تعالی ولا علم الغیب او زنه پویګم په پټو خبرو باندې ولا اقول لكم او زنوایم تاسو ته انی ملکن چې یقینا ز ملائکه ما فرشته ما ان اتبعو بلکې ز تابعداري نکوم الا ما مگر د هغه څه تابعداري کوم یوحا الیه چې وਹੀ کولې کیږي لیا زما طرف ته. قل ورته وای هل یستوی الاعمى والبصیر آیا برابر دی الاعمالند والبصیر او لیدونکې بینا او نابینا افلا تتفکرون تاسو ولې فکر نه کوئ. وانذر به الذین ویرا په دې سره الذین آکسان یخافون چې یریږي ان د دې خبرنا یحشرو چې دوی با جمع کړي شي لا رب خپل لپتا لیس لهم من دون شی دوی لپاره بيد الله نه ولین سوک مددگار ولا شفیع ان سوک سفارشی لعلهم یتقون پاچ دوی ځان بچکی. ولا تطرد الذین مشرت هغه کسان یدعون ربهم چاغوی را بلی خپل رب بالغدات ولشی سبا یو بگئی یریدون وجهه غواړي دوی رضا د الله تعالی ما علیک نشو تابانه من حسابهم حساب د دوی من شیء ذره برابر وما من حسابک او نشه سی حساب ستانا علیهم په دوی باندې من شیء سشی دس سیزنا فتدردهم کتو شړی دوی فتكون تبشی من الظالمین د بین صاحبنا وکذالک او دغرنګي فتنا منګ امتحان کړو بعضهم پزونو د دوی به بعضن پزونو سرا ليقول دی پاش دوی وای اها اولای آیا دا کسان چری من الله علیهم الله تعالی احسان کړل په دوی باندې من بینا زمنګ په منس کې فمنګ ټولو کې زمنګ په موجودګۍ کې علی صلی الله عین الله تعالی بی عالم ډیر خپویدون کې بشاکرین په شکر گزارو باندې. فیضا جا کالذین او کله چې راشي تا تلذین کسان یؤمنون چې ایمان راوړل بیااتنا زم پایتونو باندې یا یؤمنون چې ایمان راوړي یقین کې زم پایتونو باندې فقر ورته سلام علیکم سلامتی دی پتا سو باندې كتب ربکم الله فرض کړل مقرر کړل تاسو لپاره كتب ربکم پتاسو مقرر کړل رب تاسو علی نفسی په خپل ځان باندې رحمت مهربانی. كتب ربکم لازم کړل رب تاسو علی نفسی په خپل ځان باندې الرحمت مهربانی رحم کول. انه یقینا چاچه من عمل چاچه عمل کو تاسو نا سوء بد بجهاتنا پنا پوي سرا ثم تاب بیا توبه وباسلا من بعد پس دا غینا واصلح عمل سیدہ کو نیکی وکړه فانه غفور رحیم یقینا الله تعالی بخون کې مهربان دی. وکذالک او دارنګ نفصل الآیات منګه په تفصیل سره بیانو آیاتنا ولتستبینا او دیر پات چې سرګند شي چې ظاهر شي ښکار شي سبیل المجرمین لار د مجرمانو. قول ورتوا انی انحیتو یقینا زمان کړی شوی ما اند د خبرنا عبد الذین چې بندگی وکم متازی وکم الذین د هغه چاته دعونا من دون الله چې تاسو را بلې په حاجتونو کې بيد الله نه. قول ورتوا لا تبع اهواکم زتابدارینکم تاسو د خواهشاتو قد زللتو یقینا زب خطاشم ځن په دغه وخت کې وما انا من المهتدین او زبنیم سملار مندون کنا د سملار مندون کنا زبنیم د هدایت والونا. قل ورتوا انی علی بینۃ یقینا ز په صفات دلیل باندې ما مې ربی د خپل رب د طرفنا وکذبتم به او تاسو دروغجن ګڼلی به اغیلرا او تاسو نه منه اغیلرا وکذبتم
تاسو دروجن غنئ به اغیلرا یا دروجن کړي تاسو به اغیلرا ما عندي نشته زما سرا ما اغذاب اغسیز تستاجلو نبی چې تاسو په تلوار سره غواړئ زری غواړئ ان الحکم نه د حکم نه د فیصله الا لله مگر د الله تعالی د پاره دا يقص الحق بیانوی الله حق او هو خیر الفاصلین او غد غرا د فیصله کوونکو نا قول ورته لو ان عندي کچروي زما سرا ما اغذاب تستاجلون بی چې تاسو زر غواړئ لقضی الامر نه فیصله بشي وا الامر د کار بیني او بینکم زما استاسو ترمنځ والله الله تعالی چره عالم ډیر خپويږي بالظالمین په ظالمانو باندې وعنده او خاص دی الله تعالی سره مفاتيح الغیب کنجانې د عیب دی لا یعلمها نه پویږي پاغه کنجانو باندې الا هو بيدغنا ويعلم الله تعالی پویږي ما په هغه سبانه فل بر چې پوچ کړي والبحر او په دریاب کړي پوچو پلمدا ما تسقطو وما تسقطو او نه غورځيږي مې ورقتن یو پاڼه اس یو پاڼه نرتاویږي الا یعلمها مگر هغه پیجنی الله تعالی ولا حبتن او نه یو دانا فی ظلمات الارض پتیرو د زمګه کې ولا رطب ولا یابس نه لمدا او نه وچا الا فی کتاب مبین مگر په کتاب واضح کړي وهو الذی دغ الله تعالی غذات یتوفاکم چې تاسو روحونه اخلي باللیل د شپې چې قبض کوي تاسو باللیل د شپې یا یتوفاکم تاسو د کوي باللیل د شپې یعنی په خوب کې د انسان روح ذکر نو هو الذی الله تعالی ذات یتوفاکم چې فوت کوي تاسو مړ کوي تاسو باللیل د شپې قبض کوي باللیل د شپې یو د کوي تاسو د شپې ویعلم الله تعالی پویږي ما پاسبانه جرحتم بالنهار چې کوي تاسو دروازه چې تاسو دروازه کوي ثم يبسكم بیا بتاسو را پاسي راوچت په کی تاسو فيه په دغه ورځ کې قیامت کې ليقضى اجل مسمى د پات چې پوره کړی شي اجل مسمى نیټه مقرر بیا تاسو را پاسي کنه سار انسان پاسي نو صرف انا لیوقضا دے پاچ پورا کړی اجل مسمى نیټه مقرر ثم الیه بیا خاص دی الله طرف ته مرجعکم تاسو واپس دا ثم ينبئکم بیا تاسو خبردار کی بما پاس باندې کنتم تعملون چې تاسو عمل کوئ وهو القاهر دغ الله زور اور دی فوق عبادی پخپلو بندگانو باندې خپلو بندگانو باندې الله غالب دی زور اور دی ويرسل علیکم حفظا ويرسلو اور علیگی علیکم تاسبان حفظا سوکیدار ملائک سوکی کون کی ساتن کون کی ملائک حتی تردی پوری اذا جاء احدکم الموت چراشی تاسو نیو کست مرگ توفته رسولنا چه قبض کوی غلرا زمنگا ملائک توفتو چه ملکی اغلرا چه ساخلی دا غنا قبض کی اغلرا رسولنا زمنگ ملائک وهم لا یفرطون اغوی نقصان نکی اغوی سکمی نکی ثم ردو الاللہ بیا واپس کلیشی اللہ تعالی تا مولاهم چه مالک دے دوی بالحق الحق پرشتیا چه دوی مالک پا حق دے الا خبردار له الحکم حاز داغد پارا حکم دے فیصلہ دا وهو اسرع الحاسبین او اگر دیر زر حساب کون کے دے حساب کون کنا قل ورتو وای مینجیکم سوک دے چه تاسو خلاص کی من ظلمات البر د تیرو د اوچنا والبحر او د دریابنا تدعونه چه تاسو را بلی غلرا تزروان پا جزای سرا و خفیا و پتا سرا لئن انجانا کچر منگ اخلاص کرو کچر منگ اخلاص کرو منگ تا نجات راکو
من هذه دې مصیبتنا لنکونن خامخا شوب منګه من الشاکرین د شکر کوونکو نه. قل الله هو الله تعالی چره ینجیکم تاسو بچ کوي تاسو خلاصي من هذه دغه مصیبتنا ومن کل کرب او د هر قسم غمنا. ثم انتم تشركون بیا تاسو شریک جوړوي د الله سره. قول ورته هو القادر دغه الله تعالی قادر دی دغه الله تعالی زور اور دی قادر دی قدرت والله علی ان په دې خبره باندې یبعث علیکم چراولیږي پتا سو باندې عذاب من فوقکم عذاب د پاسنا د برنا هاو من تحت ارجلکم یا تاسو د خپو د لاندې او یلبسکم یا تاسو ګډوډ کی شیان فرقه ډلې او یلبسکم یا ګډوډ کی تاسو شیان مختلفه ډلې بیلې ویذیق بعضکم او سکوي زنس تاسو ته بازن جنگ د نورو. انظر ګورا کیف نصرف الآیات سرنګ منګه بیانو آیاتنا لعلهم يفقهون دیر پاچ دوی پوشی وکذب به قومک او دروغ جن کړو دل راستا قوم وهو الحق او حال لا چدا حق ته. قل ورته لست علیکم بوکیل نمستا سوز زموار سپتا سوز زموار نیما لکل نبی مستقر د هر لکل نبی د هر یو خبر د پارا مستقرون وقت مقرر دے وسوف تعلمون او زده چه تاسو پوشی. و اذا رأیت اللذین او کل چه توینی خلق یخوزون فی آیاتنا چاگوی بحث کوي فی آیاتنا زنگ پایتونو کی یا یخوزون چه ورننوزی فی آیاتنا زنگ پایتونو کی یا انہیں په باطل خبره کې باس کوي یخوزونه چې ورننوزی ور داخليږي باس کوي په باطل کې فی آیاتنا زنگ پایتونو کې فاعرض عنهم دوینه مخواړه حتی تر دې پورې یخوزو چې دوی خبره شروع کی بحث شروع کی دو ورننوزی فی حدیث غیری په بل خبره کې و اما ينسینک شیطانو او که ایر کلستان شیطان فلا تقود تمکینا بعد ذکر رستو د نصیحتنا مال قوم الظالمین قوم ظالمانو سرا. فلا تقد بعد ذکر مکن رستو د یاداشنا مال قوم الظالمین د قوم ظالمانو سرا. وما علی الذین او نشته پاکستانو باندې یتقون چې ځان ساتي د شرکنا من حسابم دی حساب د دوینا من شی حسیو سیزو ولکن ذکر لیکن نصیحت کولی دویتا لعلهم یتقون پاچ دوی ځان بچ کی. وذر الذین او پریک دا خلقو اتخذو دینم چې دوی نیول خپل دین لعبا لوبه ولهوا تماشا لعبا مشغولا ولهوا او تماشا وغرتهم الحیات الدنیا او دوکور کړل دویلا الحیات الدنیا دی ژوند دنیا. وذکر به او نصیحتو کا بدی قرآن سرا ان تبصل نفس بما کسبت ان تبصل چه گرفتار نشی نفس یو نفس بما کسبت پا آغاس چه دا کسب کرلے لیس لها نشی در پارا دے نفس پارا من دون اللہ بید اللہنا ولیون سوک دوسو ولا شفی اونو سوک سفارشی. و ذکر او بیانو کا بھی پر قرآن سرا ان تبصل چه حلاک نشی چه گرفتار نشی ان تبصل چه حلاک نشی نفس یو نفس بما پسبب داغ عمل کا سبب چکڑے دے لیس لا نشی جدے نفس دا پارا من دون اللہ بید اللہ ترانا ولیون سوک دوسو ولا شفی اونو سوک سفارشی مددگار سوک سفارشی نشتے. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ وَإِن تَعْدِلْ او که جرمانه ورکی دا نفس کل عدلن هر جرمانه او کور کی هر قسم بدلا لا یوخذ منها نو قبول بنا کړی شي دنا وا بنا غستل شي دنا اولئک الذین دا کسان دی ابسلو چې دوی گرفتار شوی دی بما په هغه عمل باندې کسب چې دوی کړی دی
یا ابسلو هلاک کړی شوي دي بما په سبب د هغه عمل کسبو چې دوی کړی دی لهم شرابون دوی لپاره سکلی من حمیمین د ګرمو اوبونه خوټ کېدلو اوبونه و عذاب علیم او عذاب دی دردناک بما کانو یکفرون ځکه چې دوی کفر کو. قول ورته وایه اندعو من دون الله آیا موږ وبلو بید الله نه ما لا ينفعنا هغه چې نفع نشي رسولی موږ ته ولا یضرنا او نه ضرر رسولی شي موږ ته ونردو او موږ به واپس کړی شو علی عقابنا په خپلو پوندو باندې بعد اذ هدانا الله رستو نه چې الله تعالی موږ ته هدایت کړلی. قل اندعو من دون الله تور ته ووایه آیا موږ راوبلو من دون الله بید الله تعالی نه ما هغه څوک لا ينفعنا چې موږ ته نفع نشي رسولی ولا یضرنا او نه موږ ته ضرر راکولی شي ونرد او واپس کړی شو ونرد علی عقابنا او واپس کړی شو په پوندو خپلو موږ بعد اذ هدانا الله رسو دینه چې الله تعالی موږ ته هدایت کړلی کلذي په شان د هغه چا یعنې موږ وګرځو د ایمان نه په خپلو پوندو باندې وګرځو پس د هدایت نه کلذي په شان د هغه چا استهوته الشیطانو چې ګزار کړی وي هغه لره شیطان فی الارض په ځمکه حیران چې دی حیران وي. استهوته الشیطانو چې ګزار کړی وي هغه لره ارتاو کړی وي هغه لره توغولی وي هغه لره شیطان یعنې پیریانو فی الارض په ځمکه حیران دی حیران وي. یا بله معنا ده کلذي پشان د هغه چا پشان د هغه سړي استهوته الشیطانو چې لار تینا روکه کړې د شیطان فی الارض بزمکې حیران دی له در پاره صابون ملګری دی یدعونه چې بلی د لره دعوت ورکوي دته الی الهدا هدایت طرف ته ایتنا چې راشه موږ ته. قل ورته وایه ان هدی الله یقینا هدایت د الله تعالی چې هو الهدا هغه اصل هدایت دی هغه ښه ښودنه ده ښه هدایت دی. و امرنا موږ ته حکم کړی شوی دی لنسلمه چې موږ به تابعدار شو لرب العالمین د رب د عالمینو رب د مخلوقاتو وان اقیموا الصلاة او دا چې ما ته حکم کړی شوی دی ان اقیموا الصلاة چې صحیح ودروئ مونځ نیغ ودروئ مونځ واتقوا ویریږئ د الله تعالی نه وهو الذي او د الله تعالی هغه ذات دی الیه چې خاص هغه طرف ته به تحشرون تاسو به جمع کړی شئ وهو الذي د الله تعالی هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي اسمانونه والارض او ځمکه بالحق په رښتیا سره ویوم یقول او پارس چې وبوی کن فیکون شنو شیبه قوله الحق دا خبره حق ده وله الملک هغه د پاره بادشاهي ده یوم ینفخ فی الصور کله چې پوکې کړی شي په شپېلۍ کې عالم الغیب پویدونکی په هر پټه باندې په هر پټ سیزونو وشاهد په ښکاره باندې وهو الحکیم الخبیر د الله تعالی حکمتونه والی او خبردار دی. و اذ قال ابراهیم کله چې وی ابراهیم علیه السلام لابیه خپل پلار ته آزر چې آزرو اتتخذوا اصناما آیت جوړوي بوتانو له الهتن خدایان انی اراک وقومک یقینا زینم تعالی وقومک استقوم فی ضلال مبین په غلطه ښکاره کې. وکذالک او دغه رنګې نوری ابراهیم موږ او خودل ابراهیم اسلام ته ملکوت السماوات بادشاهي د اسمانونو ولر دی د ځمکې ولیکون دی او دیر پاج دی شي من الموقنین دی یقین کوونکو نه فلما جنہ هر کله چې تیار کړه علیه په دبانې الليل شپې را کوكبا نوری دستوري قال وی هاذا ربي ایدا زما رب دی فلما فلا نو کله چې غایب شو پټ شو قال وی ویلا احب الافلین زنه خوم پنا کیدون کی مینن کوم د پنا کیدون کو سرا فلما را القمر کله چې ولید سپوږمۍ بازغن پړکیدون کی یا بازغن خاتون کی قال وی هاذا ربی ایدا زما رب دے ستاسو په خیال کې فلما فلا هر کله چې پری وتا پټ شو پنا شو قال وی لئن لم يهدني کچره ماتا هدایت نکو ربي رب زما لاكونن من القوم الضالين یقینا زبشم د قوم گمراهانو. فلما را الشمس پس کله چې ولید انور الشمس
نور بازغتن زلیدن کے پڑکیدن کے قال وی هذا ربی آیا دا زما رب دے هذا اکبر او دا لوی دے فلما فلتو نور کله چې پری ودا نور پناشو قال وی یا قوم زما قوما انی یقینا ز بریء جدای ما مما دا سن تشركون چې تاسو شریکان جوړوي د الله تعالی سره انی یقینا ز وجهتو برابر کړم دې وجه خپل ځان للذي غزاتا فطر السماوات والارض چې پیدا کړل اسمان او زمکا حنیفا پاکم کلکم په دې خبر باندې وما انا من المشرکین او زنیم د مشرکانو وحاجه او په جګړه شو د سره قوم دده قال وی یا تو حاجونی آیت تاسو جګړه کوي زما سره فی الله د الله تعالی په باره کې په یووالي د الله تعالی کې وقد هادان او حال دا چې هغه ما ته هدایت کړلې ولا خاف زنه یریګم ما دغه چانه تشرکون بی چې تاسو شریکان جوړوي دا غسره الا یشاء ربی شیئا مگر دا چې خو خشی زما دربو شیئا د سشیزو مگر کرزا شي د رب زما شیئا د سیز وسع ربی کل شیء علما وسع او فراخ دے رب زما کل شین هر یو سیز تا علمن په علم کې وسع ربی او فراخ دے رب زما هر شستا علمن په علم کې افلا تتذکرون تاسو ولی نصیحت ناخلی وکیف وخافو او ز څنګه یراو کما ما دا چانا شکتم چې تاسو شریکان جوړ کړی دي ولا تخافون او تاسو نه یریږئ انکم چکنن تاسو شرکتم بالله تاسو شریکان جوړ کړل دي الله تعالی سره ما لم ينزل به هغه څوک چې نه دي نازل کړی الله تعالی به پاغه باندې علیکم تاسو باندې سلطانن سدلیل فای الفریقین په دوه ډلو کې کوم یو ډله حق ډیر زیات لایق ده حقدار ده بالامن په امن د عذابنا ای الفریقین نو کوم ډله د دې دوونه حق ډیر لایق را ډیر حقدار ده بالامن په امن سره د عذابنا ان کنتم تعلمون کو پویږئ تاسو الذین کوم خلکو چې امن ایمان راوړل ولم یلبسوا او نه دی ګډوډ کړي ایمان او خپل ایمان بظلم د ظلم سره د شرک سره اولئک دا کسان لهم الامن د پر امن د عذاب نه وهم مهتدون او دی لار مندون کی دی حق تا وتلک حجتنا اعطینا او دا دلایل دا دلیل دی زمنګا اعطینا ابراهیم چې موږ ورکړی ابراهیم اسلام تعالی قومه دا په قوم باندې فقوم دده نرفع درجات من نشا منگو چتو درجه آغا چارا پاچو غوارو ان ربک بشکل صارب چره حکیم علیم حکمت نوالی و پوزات تے و حبنا لہو اسحاقا او منگا او بخدتا دی ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام کلن حدینا دا طولو دی کلن دی طولو تا حدینا منگا خودنا کڑوا ہدایت ورطا کڑو و نوحن حدینا او نوح علیہ السلام تا منگا ہدایت کڑو من قبل پخوا ومن ذریته او دا اولاد دا غنا داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام و ایوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام و موسی علیہ السلام و هارون علیہ السلام وکذالک او دا رنگی نزل المحسنین منگا بدل ورکو نیکوکار خلقو تا و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام و الیاس علیہ السلام تا کلو من الصالحین دا ټول لنی قانونو و اسماعیل و الیسا و یونس و لوطا اسماعیل علیہ السلام او الیسا علیہ السلام یونس علیہ السلام لوط علیہ السلام کلون دا ټول فضل الله منغه غوړه کړیو علی العالمین فعلم باندې مخلوقات باندې ومن آبائهم او زین د پلارانو دوینا و ذریاتهم او د اولادونو دوینا و اخوانهم او رونو دوینا واشتبینام منګه دوی غوړه کړیو و هدیناهم او منګه دوی ته هدایت کړو الی صراط مستقیم دلار برابر سمیلار طرف ته ذالک هو الله دا خودنه د الله تعالی دا هدایت د الله تعالی یهدی به چې هدایت کوي به په دې سره من هغه چاته یشاء او چې خوښی شي من عبادی د خپل بندګانو نه ولو اشرکو کچې دوی شرک کړی وي
الله وی کدی ټولو د پیغمبرانو کو شرک کړي وي لحبط عنهم نو خامخا برباد شي وو عنهم د دوی نه ما اغس کانو یا ملون چې دوی کار کاو چې دوی عمل کاو اولئک الذین دا کسان دی آتینا مل کتاب چې موږ ورکړو دوی ته کتاب والحکم او پود دین والنبوت او پیغمبري نبوت فین یکفر بها نو کو دوی کفر کړو بها په دې سره فین یکفر بها هؤلاء کچره کفر کو به په دې سره هاولای دغه کسانو فقد وکلنا نو یقینا منګه مقرر کړلی بها په دې سره قوما بلقم لیسو بها بکافرین چغوی ندی په دې سره انکار کوونکی اولئک الذین دا هغه کسان دي حد الله چې الله تعالی ورته هدایت کړل وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین چې منګه مقرر کړلی په دې سره بلقم نابل قوم سوکتی ندی آیت کی ہوئی قولو اولئک الذین دا کسان دی حد اللہ چلا تراو تا ہدایت کر لے فبہداہم نو دا غوی پا ہدایت پسے اقتدی روان شا قول ورطو اللہ اصلکم زنق وعلم ستاسنا علیہ پدے بیان بانے اجرن سمزدوری ان ہوا الا ذکرہ للعالمین ندے دا قرآن مگر دا نصیت تیرا پا دا مخلوقاتو وما قدر اللہ دو قدرونو کو دا اللہ تعالی حق قدری و پورا قدر کولو سرا حق قدر کول سره اذ قالوا کله چې دوی وی ما انزل الله ندر علی گله الله تعالی علی بشر په انسان باندې من شی سسیزو قول ورته من انزل الكتابه چار علی گله هغه کتاب الذي کتاب جاء به موسی چراوړ دی موسی علیہ السلام چراتل کړي موسی علیہ السلام پاغه سره چراوړ دی هغه لره موسی علیہ السلام نورن رانا وهدن هدایت للناس خلقتا تجعلونو گرزوی تاسو غیلرا قراتی سر ٹکڑے ٹکڑے تبدونا چخکارا کوي تاسو غیلرا وتخفون کثیر او پټوي ډیر وعلمتم او تاسو ته خودلې شوی دی ما اغس لم تعلموا انتم تاسو نه پیجند ولا آباکم او نه تاسو پلار نیکو پیجند قل الله وای چې الله تعالی ثم ذرهم بیا پرې د دوی لرا فی خوضهم په خپل غلطو کې یلعبون چې دوی لوبي کوي فی خوضهم په خپل په باطل خبرو کې او په ظلم خبرو کې یلعبون دوی مشغولیږي وهذا کتاب او دا کتاب چې انزلناه دا موږ نازل کړل مبارکون ډیر برکت کتاب دی برکت نه ډکته مصدق الذی رشتونه کون کې ده الذي د هغه کتابونه بینه دی چې د نمخ کې دي ولتنذر ام القرى او دغه پاتې ته وایي په دې قران سره ام القرى هغه کلو والا ام القرى د کلو مور مکی والا ومن هغه څوک حولها چې غیر چا پیره ده نه دي والذین کسان یؤمنون چې ایمان راوړي بالاخره په آخرت باندې یؤمنون به ایمان راوړي په دې قران باندې وهم او دوی علی صلات یحافظون او دوی د منځو حفاظت کوونکي ساتنه کوي ومن ازلم سوکته ډیر غټ ظالم ممن دا چانا افترا علی الله چې تړي په الله تعالی باندې کذب اندرو او قال یا وی اوه یا چې وਹੀ کړی شوی د ماته ولم یوه الیه شی او د توهی نه کړی شوی ومن قال ومن او سوکته قال چې وی سأنزلو چې نازل بکړی شي سأنزلو مثل ما انزل الله زبا نازل کم زبا راولېګم مثل پشان ما د هغه څیز انزل الله چې الله تعالی را لېږلی دي ومن او د هغه چانه بل غټ ظالم څوک دی چې قال هغې وی سأنزلو چې زبا راولېګم زبا نازل کم مثل ما انزل الله پشان د هغه کتاب چې الله تعالی را لېږلی دي ولو ترى اذ الظالمون او کتوینی چې کله دا ظالمان فی غمرات الموت په سختو د مرګ کې وي والملائکه ملائکه باسطو ایدیهم وګد کړي وي دوی ته لاسونه خپل وګدون کې وي دوی ته لاسونه خپل نو اخرجون انفسکم چې راو باسي نفسونه خپل اخرجوا انفسکم چې راو باسي ساگان خپل روحونه راو باسي الیوم ننذ تجزونا
بدله در کولی شي تاسو ته عذاب الهون په عذاب د ذلت سره بما کنتم تقولون په دې سبب باندې چې تاسو تقولون تاسو جوړول علی الله په الله تعالی باندې غیر الحق بے د حق نه یعنی دروغ بما په دې وجبانه کنتم چوي تاسو تقولون چې تاسو ویل علی الله په الله تعالی باندې غیر الحق دروغ بے د حق نه وکنتم او تاسو عن آیاتی د آیاتونو دا غنه تستكبرون چې تکبرم کولو ولقد جئتمونا یقینا تاسو راغلی مونږ فرادا یوازې کما خلقناکم لکه څنګه چې موږ پیدا کړی وای تاسو لره اول مرتين پاول ځل باندې ولقد جئتمونا یقینا راغلی تاسو مونږ ته قیامت ته فرادا یوازې بیل بیل کما خلقناکم لکه څنګه چې پیدا کړی وای مونږه تاسو لا اول مرتين پاول ځل وترکتم او تاسو پری خود ما خولناکم هغه چې درکړیو مونږه تاسو ته وراء ظهورکم د شاګانو تاسو نه رستو د شاګانو تاسو نه وما نراماکم او مونږ نیوینو تاسو سره شفعاکم تاسو سفارشیان الذين اغا زعمتم چې تاسو ګمان کولو انهم چې یقینا دوی فیکم پتاسو کې شرکا شریکان د الله دي لقد تقطع یقینا کټ کړی شوی بینکم تاسو ترمنځ وزلانکم او رکشوی دي تاسو نه ما کنتم تزمون هغه چې تاسو په داوا کوله هغه چې تاسو په ګمان کو د خدای توبه چې تاسو داوا کوله د خدای توبه یا تاسو په ګمان کو د خدای توبه ان الله بیشک الله تعالی چره فالق الحب شلون کې د دانې ده ونواو د اډو کې ده نوا اډو کې د کجوري یخرج الحي راوباسي ژوندې من المیت د مړلا ومخرج المیت او راوستون کې ده راوباسون کې ده د مړی من الحي د ژوندینا ذالکم الله دا صفاتون وال الله تعالی چره فانا توفقون نو چرته واپس کې ده شیطانو نو کوم طرف ته ګرځولې شیطانو فالق الاسبا چون کې د سبا ده فالق الاسبا سیرون کې د شلون کې د سبا ده وجعل الليل سکنا او پیدا کړی د شپې لره سکنن آرام نه پاره والشمس نور والقمر سپوږمۍ حسبانن په ډیوټي دي حسبانن د حساب کتاب د پاره ذالک تقدیر العزیز العلیم ذالک دا تقدیر الاندازه العزیز العلیم دا زورور او د پوه ذات او هو الذی الله تعالی ذات جعل لكم النجوم چې پیدا کړی تاسو پر استوري لتهتدوا بها د پاتې تاسو لار عمومي بها پاغه سرا فی ظلمات البر پتیرو د وچکه والبحر او پتیرو د لمدکه دریاب کې قد فصلنا الآیات یقینا موږ په تفصیل سره بیان کړلی آیاتونه لقوم یعلمون اقوم د پات چپويږي او هو الذی الله تعالی ذات انشاکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده دیو نفسنا فمستقر ومستودع نزي فمستقر نتاسو لای زید آرام ومستودع او زید امانت ګرځولې ده فمستقر نو زید اوسیدو ده و مستودع نو زید امانت ته قبر مستقر زید اوسیدو دنیا و مستودع او زید امانت ته قبر قد فصلنا الآیات یقینا موږ بیان کړلی په تفصیل سره آیاتونه لقوم یفقهون دا قوم د پات چپويږي او هو الذی الله تعالی ذات انزل من السماء چورولي د اسمان نمانوبو فخرجنا به نمنګ راو باسلی بدی بی په دې سره نبات کل شیء گیا د هر قسم شیز نبات شینکه گیا کل شیء دار یو چیز کل شیء واخرجنا منه نمنګ راو باسلی داغینا خضرن شنا گیا خضرن شینکه نخرج منه چراو باس موږ دا غینا حبن دانی متراکبن لاندې باندې فخرجنا موږ راو باسلی
به په دې سره نبات کل شی غیا د هر یو څیز د دې اوبو سره. فخرجنا نراو باسل منګه منه د دې غیانا حضرن شینکه نخرج منه چراو باسو داغینا حبن دانه متراکبن لاندې باندې. ومن النخل د کجرنا من طلعها غنچکونو داغی دی قنوانون نزدی قنوانون غنچکونا دانیتون نزدی دی. ومن النخل د کجرنا من طلعها قنوانون د کسوړو داغینا قنوانون غنچکونه دی دانیتون نزدی. جناتن باغونه دی من آنابین د انګورو والزیتون د خونو والرومان او د انارو مشتبهن چې یو شان دي مشتبهن چې یو شان دي په پاڼو کې وغیر متشابهن او نه دي یو شان په میوه کې. انظروا ګورئ الی ثمره میوې داغې ته الی ثمره میوو داغې ته اذا اثمر کله چې میوې وکړي وینعه او پخېدو داغې ته ینعه داغې پخېدو ته وګورئ. ان فی ذالکم یقینا پدې کې لآیات دلائل لقوم یؤمنون دا قوم د پر چې یقین کوي ایمان راوړي. وجعلوا او دوی ګرځولي دوی مقرر کړلی لله د الله تعالی لپاره شرکا شریکان برخیداران الجنه د پیریانونه وخلقهم او پیدا کړلی دا پیریان الله تعالی وخرقوا او دوی جوړ کړلی له د الله تعالی لپاره بنینا زامن و بنات او لونه بغیر علم پنا پوهه سره. وجعلوا او دوی جوړ کړلی لله د الله تعالی سره شرکا شریکان الجنه د پیریانونه سوی وخلقهم او پیدا کړلی دا پیریان الله تعالی وخرقوا او دوی جوړ کړلی له دی الله تعالی پر بنینا زامن یعنی پیریانو ته الله تعالی زامن وي. وبنات او ملائکو ته لونه وي. وبنات او لونه بغیر علم پنا پوهه سره. سبحانه پاک دی الله تعالی دار قسم عیبنا وتعالى او ډیرو چته ډیر لوی دی عما یصفون دا خبر چې دوی بیانې بدیو سماوات او عجیب پیدا کونکي د اسمانونو د زمکه ناشنا پیدا کونکي د اسمانونو د زمکه ان یکون له ولدن د کوم ځای نشي داغه د پاره ولدن بچي یا څنګه شي داغه د پاره ولدن بچي ولم تکل له صایبا چې نشته هغه د پاره خزا بیبي. وخلق كل شيء او پیدا کړی هر یو چیز وهو بكل شيء عليم او د الله تعالی پر سی باندې پوه ذات ته. ذالکم الله ربکم دا صفاتون ولا استاسو رب دی لا اله الا هو نشته حقدار د بندګۍ الا هو بيدغنا لا اله الا هو نشته حاجتونه پر کون کې الله او بيد الله نه خالق کل شی پیدا کون کې د هر یو چیز دی فعبدو خاص بندگی کوي دی الله هو علی کل شیء وکیل او دا الله تعالی پر شی باندې کار ساز دی. لا تدرکه الابصار نلاند کوي اغلرا الابصار استرګي لا تدرکه الابصار نشراګي راولې اغلرا استرګي وهو دا الله تعالی چې یدرک الابصار راګي روي نظرون لا وهو اللطيف الخبير او دغ الله تعالی لطیف باریک بین دے باریک لیدون کرے الخبیر خبردار دے. قد جاکم یکن راغلی تاسو د بصائرو دلیلونه من ربکم تاسو در رب طرفنا فمن ابصرا نو چا چې لیدل وکړو فلنفسه د خپل ځان د پاره وکړو. ومن عمیا څوک چې ړون شو د دینه فعليها نو پاغه باندې وباله. فمن ابصر نو چا چې ځان پوکو د دې دلیلونو نه فنفسي نو د خپل ځان د پیدې لپاره. ومن عمیا او څوک چړون شو فعليها نو پاغه باندې وباله. وما انا علیکم بحفیظ او زنیم پتا سبانه بحفیظ ساتنه کوونکې. وکذالک دې طریقې باندې نصرف الآیات منګ بیانو الآیات آیاتنا وليقولوا دره پچدا خلقو وای درستا چې تا لستل کړي دي د پلان کینا ولینو بینه او دره پچ موږ بیان کو دی لره لقوم یعلمون هغه قوم ته چې پویږي. اتبع روان شه اتبع ورپسې شه ما د هغه سیس پسې هغه کتاب پسې او هي الیکا چې تا ته وحی کړی شوی دا مې ربک استاد رب طرفنا لا اله الا هو نشته لایق د عبادت مگر
دغه الله تعالی دی. وارض او مخواړه عن المشرکین د مشرکانو نه. لو شاء الله کچره رضا وی د الله تعالی ما شرکونو دوی به شرک نه وکړي. وما جعلناک علیهم حفیظا وما جعلناک او نه دې ګرځولې موږ تعالی را علیم په دوی باندې حفیظن ذمہوار. وما تعالی بوکیل او ته نه په دوی باندې ذمہوار. ولا تسبوا الذین کنزل مکوي تاسو الذین آکسانتا یدعون چې دوی را بلی من دون الله بيد الله تعالی نه فیسب الله کنی دوی بد بیا کنزل کوي الله تعالی ته عدوان د دشمنی د وجه بغیر علم په بیل مې سره پنا پوي سره. کذالک دا رنگه زینا منغه خست کړلی لكل امه هر ډلتا عمل د دوی ثم الى ربهم بیا رب د دوی ته مرجع مو پسې د دوی دا فینبهم نو خبر به کی بما کانوا یعملون هغه کار چې دوی کوي کو. وقسم بالله او دوی قسمونه کوي په الله تعالی باندې جاد ایمانم ډیر سخت قسمونه لئن جاء او دوی قسمونه کړي په الله تعالی باندې جهاد ایمانم سخت قسمونه د دوی لئن جاءتم کچر راغې دوی ته آیتون یو لوی نخه لا یؤمنون نبی نو خامخا ایمان براوړي دوی بها پاغه باندې. قل ورتوا انما الآیات عند الله یقینا معجزه انما الآیات یقینا نشانی او معجزه عند الله د الله سره دي. وما یشعرکم او نه پوهیږئ تاسو په دې باندې. وما یشعرکم او څه پوهیږئ تاسو انها اذا جاءت لا یؤمنون کیدې چې دا معجزه راشي لا یؤمنون نو دوی به بیا ایمان نه راوړي. قل ورتوا انما الآیات عند الله یقینا د معجزې اختیار عند الله د الله تعالی سره دی. وما یشعرکم او سپویږئ تاسو انها اذا جاءت کی دیشي چې دا معجزه چې کله راشي لا یؤمنون نو دوی بیا ایمان نه راوړي. ونقلب افئدتهم او موږ اړو راړو زړونه د دوی و ابصارهم او سترګې دوی کما لم یؤمنو لکه څنګه چې ایمان نو راوړې به په دې باندې اول مرتين پاول ځل باندې. ونظرهم او موږ پریدو دوی لرا فی طغیانهم په سرکشۍ د دوی کې یا مهون دوی به سرګردانی دو به حیران پریشانی. ونظرهم او موږ پریدو دوی لرا فی طغیانهم په خپل بدمعشۍ کې په خپل غلطۍ کې یا مهون دوی به سرګردانی.